د ما د دې قرآن پر رب قسم دا د لاس خلاص به کوم لاس به درته کېده ما لدينا خو بل لوی شي نسته کنه نه قاري مکه د دې قرآن پر رب د ما قسم وي چې څومره خلکو اسلام را سره قبول کړي که یو پیژنم لا یو سره می خبرې په الله قسم کسوي د تری تاسو په مخ کې ور سره کوم بشک د ما د دې قرآن پر رب قسم وي چې په ځوان مینا په یاد کېږي چې ما د چاته ویلي چې تر ځان شایع کړه بیا راسه سونیسه کما ورته ویلي الله مې د دې قرآن په برکت په دې زمکه کې په دې اوس وخت داسې نه باسي الله اکبر الله اکبر لیکن د دې قرآن په رب د دماغ قسم وي چې دا ټول مؤمنان مسلمانان د دې قرآن چې زړه ته کوسي بیا راځي د الله جل وعلا دین ته او دین قبلول ورته راځي ای مسلمانانو دا د څوړ د عام شایو دا د څوړ د ضمیر اجازه درکې چې یو څوک د هدایت قبول کړي د قرآن باندې د ایمان راوړي او موږ د په دروغو یو چا ته وایي چې راسه څه مطلب زنده‌باد لرم څه تنظیم لرم نه بالکل نه پالټۍ لرم نه څه شی لرم چې زه دا کار د دروغ د دې دپاره چې خلکو ته دوکه ورکړو الله اکبر الله ته به په کومو سترګو په ورځ قیامت وګورو ای والله که زه اوس دومره په ځوان باندې باور لرم نیم ساعت په الله قسم که زه په ځوان باور لرم دا ټولو خطرونو ته مو ځان ورکړی د خپل پیغمبر د دفاع دپاره د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس او د صحابه او د اهل بیتو د دفاع دپاره بیا زه راولاړ سم چې نیم ساعت زه په خپل ځوان باور نه لرم بیا دې زه راولاړ سم خلکو ته د دوکه ورکړم نه بیا زه راولاړ سم خلکو ته دې وایم چې ته راسه ځان شایع کړه بیا له ما سره سنیسه اهل سنت والجماعت یا خیر نه خیر والله الذي لا اله الا هو اهل السنت دروغ ته ضرورت نه لري اهل السنت والجماعت هغه پاک دین الله جل وعلا را کړی د سی په سر کې قرآن بیا ورپسې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى اله وصحبه وسلم نو دا د هغه خلکو دپاره چې دلته زموږ ډېر عام شایع په دې دوکه کوي بیچارهګان چې وایي د دې لایف ته مه ورځه دا وایي له خلکو سره څه شی کوي څه شی کوي څه شی کوي دا د ما اډمینان دي مسلمانانو دا مسؤلین دي ته یې شا میسیج ورته وکړې دا اوس خو ډېر د ما دلته اډمینان ول د ما اوس مخالفین سوي دي د ما هغو مخالفینو ته د ما میسیج وکړې چې په څه دلته خپل اهداف نه دي پر سوي بیا له لایف نه تللي دي هغه خلکو ته قسم ورکړي ورته قاري صاحب یو ورځ دا درته ویلي چې یو څوک داسې را پیدا کړي چې په دروغو باندې ځان شیعه کړي بیا اسلام قبول کړي ورته ووایاست نه ما څه درته ویلي مالکه د ما له مرګ نه وروسته د ما له شهادت نه وروسته مو دا خیانت را باندې ثابت کړل چې قاري صاحب دا کار کړی ده د ما قبر ته ور واچوي والله دا مې درته اجازت ته چې د ما قبر باندې لیټرین حمام جوړ کړي چې دا داسې خائن قاري او خلکو ته به په دروغ ویل چې راسه اسم مشایسه او بیا اسلام قبول کړه که مو د ما له مرګ نه وروسته دا خبر را باندې ثابته کړه چې ما دا کار کړی وي ما نو الحمدلله دلته چې کوم مؤمنان مسلمانان راځي او د اسلام مبارک دین هدایت قبلوي قرآن قبلوي قرآن ته راځي و میلیونونه وارد دوی ته مبارک وي خپلو ابابیلو ته مبارک وایمه مو به د دین خدمت کوو په نره که د چا زړه و که د چا زړه که د چا طبیعت برابر و د چا طبیعت برابر نه و تاسې خپلو ټاپو ته زور ورکړی خپلو تهمتونو ته زور ورکړي چې څه مو زړه وي درته اجازت ده والله که دې موږ شمله داسې راټیټه کړي دا به داسې نورو پسې پورته کېږي داسې ان شاء الله که د رب العالمین جل وعلا رضا او پورته وکړي الله جل وعلا به دا د دین خدمت نور پسې زیاتوي الله به دا نور پسې لوړوي الله به دا مؤمنان نور پسې عزتمند کوي برکت ورکوي الله به نور برکت ورکوي شکر الله عزیز المحترم